په داسې حال کې چې متحده ایالاتو اسلامي جمهوریت ته راتلونکي 10 ورځې وخت ورکړی ترڅو یو معنا لرونکي هوکړې ته ورسیږي، ایراني چارواکو خبرداری ورکړی چې دوی د واشنگټن هر ډول پوځي اقدام ته به سمدلاسه ځواب ورکړي. اسلامي جمهوریت ټینګار وکړ چې د امریکا د برید په صورت کې د امریکا او اسرائیل اډې به تهران لپاره مشروع هدفونه وي. په ورته وخت کې مسعود پزشکیان وویل چې د هغه هیواد له امریکا سره د اټومي خبرو اترو په حال کې دی او خبرداری ورکړی چې د نړۍ قدرتونو فشار ته به سر ټیټ نه کړي. گیرم که دنیا با ناجوانمردی قدرت‌ها ایستادن تا ما رو مجبور کنن که در مقابلشون سرخم بکنیم. همان گونه که شما در مقابل سختی ها سرخم نکردید، ما نیز در مقابل این مشکلات سرخم نخواهیم کرد. په ورته وخت کې د منځني ختیځ سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکاف د فاکس نیوز سره په یوه مرکه کې ویل چې د اسلامي جمهوریت د یورانیمو صفر کول د متحده ایالاتو لپاره سره کرښه ده. هغه ویل چې ایران ممکن د اړینو موادو له تولید سره د اټومي بم له جوړولو یوه اونۍ لرې وي. ښاغلي ویټکاف په سیمه کې د امریکا د پوځي جوړښت په وړاندې د اسلامي جمهوریت مقاومت ته په اشاره ویلي چې ولې د ایران ولسمشر په سیمه کې د امریکا سمندري ځواک ته د تسلیمېدو کلمه نه کاروي. ولسمشر لیواله دی چې ولې ایران نه غواړي د تسلیمېدو کلمه وکاروي، ولې هغوی تسلیم شوي نه دي، ولې له دومره فشار او په هغه سیمه کې د دې کچې سمندري ځواکونو سره هم زموږ لوري ته نه دي راغلي او نه دي ویلي چې موږ اعلان کوو اټومي وسلې نه غواړو. خو ډیری خلک د واشنګټن او تهران ترمنځ شخړه نږدې ګڼي او داسې ښکاري چې د امریکا راتلونکې ټاکنې پر دې موضوع سیوری غړولی وي. په ورته وخت کې ایکسکیوز راپور ورکړی چې د امریکا لوړ پوړی سناتور لینسي ګراهام وویل چې د امریکا ولسمشر ته نږدې کسان هغه ته مشوره ورکړی چې د اسلامي جمهوریت پر وړاندې پوځي اقدام ونه کړي. If you think you can ignore the Ayatollah, که تاسو فکر کوئ چې کولی شئ آیت الله له پامه وغورځوئ او پرېږدئ چې د 10,000 کسانو له عام وژنې وروسته هم په واک کې پاتې شي او دا کار به پر تاسو اغیزه ونه لري، نو رښتیا هم تاسو ساده فکر یاست. که تاسو فکر کوئ کله چې آیت الله وایي غواړي ټول یهودیان ووژني او ګمان کوئ چې هغه جدي نه دی، نو رښتیا هم چې تاسو ساده فکر یاست. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې د وروستیو لاریونونو د مړو شمېر یې 22,000 تنه ښودلی او په دې هیواد کې اوسنی وضعیت یې ناورین بللی دی.